د قوشتېپې کانال. پر ګران هیواد د اسلامي امارت له واکمنۍ څخه 8 میاشتې تېرې شوې. اسلامي امارت ډېر څه له صفر نه بیرته پیل کړل، سره له دې چې دولت نوی دی او لا د هیڅ کوم هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو بیا هم اسلامي امارت د ځینو اساسي او بنسټیزو پروژو تطبیق ته لومړیتوب ورکړی دی چې دا د افغانستان د ښه راتلونکي لپاره د دوی پر تعهد دلالت کوي. د اسلامي امارت په حاکمیت کې د قوشتېپې لوی کانال د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانستل شو. د قوشتېپې کانال د اوبو لګونې هغه پروژه ده چې په 2013 کال کې د امکان سنجۍ مطالعات پیل شوي وو او د سیمې په کچه د اوبو لګونې ستره پروژه ګڼل کیږي چې څو ورځې مخکې د حکومتي مسؤلینو په حضور کې د جوړېدو چارې د یوې غونډې په ترڅ کې رسماً پرانستل شوې. د قوشتېپې کانال د امو له سیند څخه په کال کې 10 میلیارډ متر مکعبه اوبه اخلي او د 280 کیلومترو په اوږدوالي 100 متره پلنوالي او 8.5 متره ژوروالي سره د کندوز، بلخ، فاریاب او جوزجان ولایتونو شاوخوا 15 لکه هکتاره وچې ځمکې خړوبولی سي. د قوشتېپې کانال به په یوه ثانیه کې 650 متره مکعبه اوبه انتقال کړي چې په ترڅ کې به یې شاوخوا شاړې صحراوي ټولې زرغونې سي. د ټولنیزو رسنیو ویښو او فعال ځوانانو د قوشتېپې کانال تر سرلیک لاندې هشتاګ انتخاب کړی او یا د موضوع په اقتصادي، عیني، سیاسي، منطقي او هر اړخیز ډول څېړلې او شاربلې ده چې مونږ دلته د نمونې په توګه یو څو ور اخلو. د پخوانی حکومت ننګرهار والی ښاغلی ضیاءالحق مرخیل لیکي د قوشتېپې کانال پرانیسته د ټولو هیوادوالو ته مبارک وي. دغه شان سترې ملي پروژې اقتصاد ته وده ورکولی شي. نوموړي هیله ښودلې چې د یادې پروژې چارې له ځنډ پرته بشپړې شي. قاری عبدالستار سعید بیا دا پوښتنه ځوابوي چې ولې د قوشتېپې کانال لومړیتوب دی. نوموړی وړاندې لیکي چې افغانستان 80 سلنه غنم خپله تولیدوي، خو 20 سلنه نور یې له نورو ګاونډیو ترلاسه کوي چې د دغو 20 سلنه غنمو احتیاج دومره حساس دی که پر موږ بند شي کیدای شي د 1 کیلو غنمو بیه 1000 افغانیو ته پورته شي. دا چې د افغانستان یوازې 15 سلنه خاوره د زراعت قابلیت لري، د سعید په وینا یا د زراعت ته په شمالي افغانستان کې ښه زمینه برابره وه چې تر دې دمه د اوبو ستونزه موجوده وه. اوس چې د قوشتېپې کانال پرانستل شو، تمه ده چې د افغانستان تولیدات لا نور هم زیات شي. اسد برای بیا د یادې پروژې په ټولو چارو کې استقلالیت ته په اشارې سره لیکي د قوشتېپې د کانال پروژه کې له الف تر یې هر څه افغاني دي. ان یو بهرنی انجینر هم پکې نشته او نه یې بودیجه بهرنۍ ده. د نوموړي په وینا همدا چې د قوشتېپې کانال سره موږ د نورو له احتیاجاتو خلاصیږو لویه لاسته راوړنه ده. د مفتي محمد عثمان احسان له نظر د قوشتېپې کانال له بشپړېدو سره به د ځینو شارخوښو کړیو پر وروستیو ارمانونو هم میخ وټکول شي. د صابر جان محصل په خبره قوشتېپه هغه کانال و چې له تېرو 40 کلونو یې افغانان په تمه وو. دا چې اوس یاد کانال پرانیستل شو د هیواد پر اقتصاد به یې مثبتې اغېزې ښکاروي. قاري سید فقیر هاشمي بیا په دې نظر دی چې که د قوشتېپې کانال بشپړ شي، افغانان به د غنمو په برخه کې خودکفایۍ ته ورسیږي او اصلا به دا اړتیا نه لیدل کېږي چې له نورو هیوادونو څخه غنم وارد شي. عبدالله اعظم بیا د بشري قوې د تحرک په اړه غږېدلی لیکي د قوشتېپې کانال د جوړېدو سره به 2,500 کسان په کار بوخت شي. د غراض یو بل تن ټولنیز فعال احمد یاسر بیا د اسلامي امارت د مشرانو پالیسۍ ته په اشارې سره لیکلي دي چې قوشتېپه په شمال کې لومړنۍ پروژه ده چې پرانیستل شوه. هیواد ته خدمات لومړیتوب دی، که شمال کې وي یا جنوب کې. ښاغلی حبیب کامران د اسلامي امارت رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغني برادر د خبرې یوه برخه راخیستې چې زه به هېڅکله له بهرنیانو د مرستې غوښتنه ونه کړم. موږ به د هیواد د ابادۍ په برخه کې له شته طبیعي زیرمو نه استفاده کوو، وطن به آبادوو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې د یاد وزارت د سرپرست وزیر د خبرو یوه برخه را نقل کړې ده. نوموړی وایي د قوشتېپې کانال وښو د اسلامي امارت ته ځان نه بلکې د ملت په غم کې دی. د یاد وزارت سرپرست دا هم ویل چې د افغانستان اسلامي امارت اقتصاد محوره پالیسي لري او هڅه یې دا ده چې ټولو افغانانو ته ارام او هوسا ژوند برابر کړي. په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر ډاکټر محمد نعیم لیکلي چې قوشتېپه د افغانستان په تاریخ کې د اوبو لګولو تر ټولو ستره پروژه ده. د مشهور ټولنیز فعال ښاغلی شفاعت ریحان په
په وینا د کوشتفې کانال وښوده چې اسلامي امارت ته قوم، ولایت او ژبه اهمیت نه لري. دلته هر افغان مساویانه حقونه لري او په شمال کې د کوشتفې د کانال د پرانیستلو همدا پیغام له ځان سره درلود چې د ډیرو تبلیغات یې بې اثره کړل. شاعر او لیکوال ښاغلی حمدالله فطرت بیا وایي چې افغانستان یوازې هغه مشران له بحران څخه ژغورلی شي چې کلک هوډ او اراده ولري. د نوموړي په وینا کله چې د هیواد زراعت صنعت ته واوړي، همدا د اقتصادي صعود پیلامه او د ځان بسیاینې زیری دی. د ښاغلي نیمان دوست په خبره د کوشتفې کانال له جوړېدو سره په افغانستان کې زراعتي انقلاب رامنځته شي او زموږ خالي شکور به له ډوډیو ډک کړي.